السلام علیکم دوستانو، زه هارون زواک یم او په زواک ټي وي کې تاسو ته هر کله وایم امید لرم چې ټول بروغ او جوړ اوسئ. دوستانو په دې ویډیو کې به تاسو د دنیا تر ټولو سټرانګ موبایل په اړه کې معلومات درکوم. ویډیو تر پایه پورې وګورئ، امید لرم چې د خوښې وړ به مو وګرځي. دوستانو لکه څنګه چې نن سبا د سمارټ فونز یا ټچ سکرین موبایلونو دور دی او تقریبا هر شخص له ځان سره یو سمارټ فون لري او همدا سمارټ فون زموږ او ستاسو د ژوند تر ټولو نږدې ملګری جوړ شوی دی. په اوس وخت کې چې د موبایلونو کومې برانډډ کمپنۍ دي لکه آیفون، سامسنګ، هواوی او داسې نورې چې په ډېر ښه کوالټۍ سره موبایلونه تولیدوي، خو د زرګونو پیسو د هر چورسته دا موبایلونه په یو ځل غورځېدو سره په مکمل ډول له منځه تللی شي. نو همدې مشکلاتو ته په کتو سره د یونیهرټس کمپنۍ داسې یو موبایل لانچ کړی چې ټول یې حیران پاتې کړي. سبسکرایب کړئ زواک ټي وي او د بیل آیکن هیټ کړئ د معلوماتي ویډیوګانو تر ټولو مخکې د کتلو لپاره. اټم ایکس ال واکی ټاکی دا موبایل چې تاسو ګورئ د شکل له مخې دومره په زړه پورې نه ښکاري، خو که د دې موبایل فیچرز یا خصوصیات مو وکتل نو ډېر به مو خوښ شي. دا موبایل په 2020 کال کې مارکیټ ته وړاندې شوی. د هر څه نه مخکې دا موبایل د ډېرو قوي توکو څخه جوړ شوی چې د ډېرې سختې ضربې په مقابل کې مقاومت کولی شي. مطلب که د یو لوړ ځای نه هم وغورځېږي نه به سکرین او نه به یې کومې بلې برخې ته زیان ورسېږي. سره له دې دا موبایل واټر پروف هم دی او اوبه هم هېڅ زیان ورته نشي رسولی او یوازې اوبه نه بلکې په خټه، واوره او داسې نورو سختو ځایونو کې دا موبایل مقاومت کولی شي او بالکل نه خرابېږي. او د دومره قوي والي سره دا موبایل نور هم ډېر په زړه پورې خصوصیات لري چې په اورېدو به یې تاسو هم د دې موبایل غوښتونکي شئ. دا موبایل 48 میګا پکسل کمره لري او د یو نارمل موبایل په څېر فول ایچ ډي عکس او ویډیو ریکارډ کولی شي. 4 انچ سکرین لري او په دې موبایل کې انډراید 10 سافټویر انسټال شوی. دا موبایل 6 جی بي ریم او 128 جی بي سټوریج لري. دا موبایل تاسو په هر قسم ځای او حالات کې استعمالولی شئ او په ځانګړې توګه په صحرا، دښتو، ځنګلونو، غرونو، واوره او داسې نورو سختو ځایونو کې چېرته چې عام موبایلونه سیګنل نه ورکوي، نو په داسې وخت کې به دا موبایل تاسو ته ډېر ګټور ثابت شي. او د یوې انټینې په داخلولو سره تاسو کولی شئ چې د 8 کیلومتر واټن پورې پرته د سیم کارډ او انټرنیټ څخه د سټلایټ په مرسته یو له بل سره اړیکه ونیسئ، په دې شرط چې همداسې یو موبایل باید د مقابل شخص سره هم موجود وي. دا موبایل د ډبل سیم کارډ سیسټم سره راځي او ګلوبلی انلاک دی، مطلب د دنیا په هر ملک کې تاسو استعمالولی شئ. دا موبایلونه نورې هم ډېرې ښې او په زړه پورې ځانګړتیاوې لري. په دې موبایلونو کې 2.0 پس چارجنګ آپشنز موجود دي چې د نورو عامو موبایلونو په پرتله زر چارج اخلي او چارج 2 چنده ساتلی شي. په اټم ایکس ال موبایل کې 4300 mAh بیټري انسټال شوې ده چې د نورو عامو موبایلونو سره بالکل برابره او یو شان ده. فرنټ کیمره یې 8 میګا پکسل ده چې په مرسته یې فول ایچ ډي عکس او ویډیو ریکارډ کولی شو. دا موبایل فنګر پرنټ سنسرز هم لري او کولی شي چې د خپلو ګوتو په واسطه یې انلاک کړئ. دا موبایل د هغه کسانو لپاره چې په ساختماني کارونو کې مصروف وي ډېر مناسب دی او اوس کولی شي چې دا موبایل د ماتېدو له ویرې پرته ډېر په هوساینې سره استعمال کړي. دا موبایل په رښتیا هم ډېر ښه او په زړه پورې خصوصیات لري. دوستانو دا د اټم ایکس ال سمارټ فون په باره کې معلومات چې تاسو ته مو وړاندې کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او د نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ او د داسې معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل زواک ټي وي سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هیټ کړئ تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته تر ټولو مخکې در ورسیږي. تر بلې ویډیو پورې مې اجازت غواړم. د ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای پامان.